په افغانستان کې بند مسافرو لپاره ښه خبر دا دی چې د سعودي عربستان حکومت او په ریاض کې د افغانستان سفیر چې کوم دی دوی ترمنځ موافقه شوې ده چې هغه افغانان چې 2 ډوزه واکسین یې کړي نو کولی شي چې سعودي عربستان ته راشي. 2 ډوزه واکسین چې په سعودي عربستان کې مخکې کړي وي او ترڅنګ دوی په توکل نه کې محسن کامل وي. د هغه محسن کامل چې په سعودي عربستان کې محسن کامل شوي او په خروج عوده کې وخت ولري نو دوی کولی شي چې اریانا دفتر ته لاړ شي او ټیکټ وکړي او راشي. ریاض ته هم فلایټونه شته دی تر نومبر اخیره پورې پروازونه غځېدلي دي زیات شوي دي. تاسې هېڅ اندېښنه مه کوئ، د دې طرف نه هم شته دی او د کابل څخه هم شته دی. بل خوا سفارت دا هم ویلی دی چې دوی کوشش روان کړی دی چې د هغو مسافرو لپاره هم یوه چاره ولټوي چې په داخل د سعودي عربستان کې د کرونا واکسین کړي دي. نو د افغانستان د حکومت او د سفارت څخه ډیره مننه چې بالاخره سعودي عربستان حکومت ته قناعت ورکړو، دغه بند پاتې مسافرو لپاره د راتګ یوه زمینه برابره کړله. نو هیله ده چې ستاسې که دوستان بند پاتې وي هغوی ته دغه خبرتیا ولېږئ، هغوی خبر کوي او انشاءالله چې نوي څه له خیره تاسو سره به یې شریکوو.